دته شرک فی الحقوق هم ویل کېده. د دې پنځه اقسامه او پنځه انواع. اول شرک فی الاطاعت، د دې په باره کې مخکې جمعه کې خبره شوې وه. نو په هغې کې دویم قسم د شرک فی المحبه، د عبادت دپاره عزتمندو دا محبت داسې یو حیثیت لري لکه مخکې موږ دا خبره کړې وه، لکه روح چې د بدن دپاره حیثیت لري. په هغه عبادت کې چې محبت نه وي نو دا عبادت چې دی دا داسې مثال لري لکه یو جسد او یو بدن چې په هغې کې روح نه وي. د الله بندګي کول د الله د محبت سره، نو دې ته ویل کېږي توحید فی العبادت، چې انسان د هر چا نه زیات محبت د الله سره ولري، خپل والدینو سره، خپل اولادونو سره، خپل خپلوانو سره، دارنګې د دنیا مال او دولت سره. خو د هر څه نه بیا زیاته مینه د انسان د څه سره وي؟ د الله رب العزت سره وي. نو دې ته ویل کېږي توحید فی العبادت. هر هغه انسان چې راولګېږي دنیا هر شی چې دنیا په اشیاو کې یو شی را واخلي او دا د الله د محبت سره برابر کړي، هغه پورته خو لا پرېږده، خالي برابر چې شي، نو د دې نه بیا جوړېږي شرک فی المحبت. دې ته ویل کېږي شرک فی المحبت. نو د دې وجې نه الله رب العزت بقره کې فرمایي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. الله رب العزت فرمایي بعضې د انسانانو نه هغه دي يتخذ من دون الله اندادا چې دوی د الله نه سوا نور شریکان جوړ کړي دي. يحبونهم كحب الله، دا څنګه شریکان دي؟ دا دوی ته رکوع سجده کوي، وایي نه يحبونهم، دوی سره دومره مینه کوي كحب الله، لکه څنګه چې د الله سره مینه وکړي. اوس الله رب العزت د مؤمنو بندګانو حال ذکر کوي. والذین آمنوا، الله رب العزت فرمایي حقیقي مؤمنان هغه خلک دي اشد حبا لله چې د الله سره به د هر څه نه زیاته مینه لري. عزتمندو موږ تاسو ته سوچ وکړو، دا خبرې دا ورک شوې په دنیا کې، په مؤمنانو کې، په مسلمانانو کې دا خبره نشته. الله د محبت خبرې دا خلکو ته داسې هوایي خبرې ښکاري، خو دا اصل کې د دې په حقیقت باندې څوک پوه شوي نه دي چې دا څومره مهمه ضروري خبره ده چې انسان باید د الله سره محبت ولري. ځکه زموږ زړونو کې د نورو شیانو محبتونه هغې ځای نیولی دی، هغه الله محبت سره څوک پېژني نه چې اوس د الله محبت هم دنیا کې موږ تاسو سره دا خبره مو کوله. یو معمولي څوک احسان وکړي، هغه سړي سره زړه کې څومره محبت پیدا کېږي چې ګوره دې سړي ما سره ښېګڼه وکړه. او د الله رب العزت هره ورځ باندې څومره احسانات په سړي باندې، هره ورځ چې بېل انسان سبا کوي په انسان باندې د الله احسانات، هغه چې دوامدار احسانات د الله په موږ تاسو دي، هغه خو دي چې سترګې را کړي دي، غوږونه را کړي دي، نور په دې بدن کې چې څومره موږ تاسو سوچ وکړو الله سره را کړي دي، دا ټول د الله احسانات دي. خو دغه الله سره اوس محبت هم پکار دی. نو د دې وجې نه عزتمندو قرآن کریم موږ تاسو له دا نه وایي چې ته به د والدینو سره مینه نه کوې، ته به د اولادونو سره مینه نه کوې. دا خبره غلطه خبره ده، بلکې د والدینو سره د مور پلار سره به انسان مینه کوي، اولادونو سره به انسان مینه کوي، یو قوم او دوست او عزیز سره به انسان مینه کوي. خو دا مینه باید دې اندازې ته ونه رسېږي چې د الله د مینې سره او د الله د محبت سره برابر شي. پورته کېدل خو هسې هم نه دي پکار، د الله د مینې سره برابرېدل هم د انسان په زړه کې باید د هر څه نه زیات د الله مینه وي، د الله محبت وي. ابراهیم علیه السلام په ژوند کې عزتمندو چې موږ تاسو سوچ وکړو، قرآن کریم کې الله رب العزت د ابراهیم علیه السلام امتحانونه، د محبت امتحانونه د ابراهیم علیه السلام الله ذکر کړي دي ډېر ناشي. ابراهیم علیه السلام باندې ډېر امتحانات راغلي. د دې وجې نه په اوله سپاره کې الله فرمایي په اخر کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات، کله چې ازمایښت او امتحان کړی و ابراهیم علیه السلام باندې رب د هغې رب بکلمات، په ډېرو کلمو سره، په ډېرو شیانو سره، فاتمهن، ابراهیم علیه السلام هغه ټول امتحانونه پوره کړي. نو الله رب العزت د هغې
په نتیجه کې الله رب العزت هغې ته څه ورکړه؟ نو الله خپله فرمایي چې کله ابراهیمه ته په دې ټولو امتحاناتو کې کامیاب شوې ابراهیم علیه السلام، نو انی جاعلک للناس اماما، زه د ټول انسانیت پیشوا او امام جوړوم. ابراهیم علیه السلام باندې کوم امتحانونه راغلي؟ هغه باندې د محبت امتحانونه راغلي. ابراهیم علیه السلام باندې هغه د والدینو محبت هغه دې ته تیار نه کړ چې د الله د محبت نه تېر شي. والدین یې پرېښودل، مور او پلار یې پرېښودل، عازر پلار یې چې دی دا مشرک هغه یې پرېښود. په دویم قدم کې د باچا په دربار کې هغه د باچا دربار هغه یې پرېښودل دې دپاره چې نمرود و په هغه زمانه کې په ټوله دنیا یې بادشاهي کوله. د الله محبت مې دومره غالب و. دغه رنګې د بادشاه سره د الله دپاره د الله د محبت د وجې نه مناظره راغله. په سورت بقره کې راځي او د بادشاه په سترګو کې سترګې واچولې چې ورته ویلې مناظره یې ورسره وکړه بادشاه سره چې ته رب نه یې ګوره رب چې دی زما بل څوک. نو دا څه ابراهیم علیه السلام باندې د الله محبت دومره غالب. دغه رنګې په ابراهیم علیه السلام باندې دا امتحان راغی چې د خپل ځان نه تېر شو. په دې امتحان کې نمرود ورته اور بل کړ، نو اور ته یې اچوه او د غاړه کېښود. الله محبت پرې غالب و. د ور چې اور ته لاړ شو ښه دی، خو د الله د محبت نه تېرېږي. د الله د محبت د وجې نه ابراهیم علیه السلام اور ته خطا شو. د الله د محبت د وجې نه ابراهیم علیه السلام وطن پرېښود، هجرت یې وکړ. د وطن محبت په ابراهیم علیه السلام باندې غالب نه شو. نو دغه رنګې په ټولو کې اخري امتحان چې په ابراهیم علیه السلام باندې راغلی هغه څو د اولاد امتحان. ابراهیم علیه السلام تر 87 کلونو پورې ابراهیم علیه السلام بچیان نه پیدا شو. چې دومره سپینګیری سړی وي 87 کلن عمر ته ورسېږي بچي نه کېږي. انسان په دنیا کې د ټولو نه لوی ارمان دا وي چې زما یو بچی دی. دا هغه چا چې اولادونه نشته بیا دا پوښتنه د هغوی نه وکړي. نو هغه په زړه کې دا ارمان و چې مال الله یو بچی راکړي. په دعاګانو الله رب العزت ورته اسماعیل علیه السلام ورکړ. داسې بچی چې بیا چې تا په دعاګانو غوښتی وي الله په سجدو په رکوع دارنګې په د مانځه نه وروستو په مانځه کې چې د الله نه تا دعا کړې چې الله یو زوی راکړي بچی راکړي. بیا اسماعیل علیه السلام باندې پیغمبر بچی الله درکړي. بیا د هغې ذبحې ته انسان تیار شي. دا ډېر هغه کوم عمر کې چې کله ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام دې عمر ته ورسېده الله سورة الصافات کې فرمایي فلما بلغ معه السعي، هر کله چې اسماعیل علیه السلام ورسېده معه د پلار سره السعي د منډې ترلې عمر ته، داسې عمر ته چې د پلار سره په کارو کې شریکېږي. ځکه خانه کعبه چې ابراهیم علیه السلام جوړولو ورسره ملګری څوک خپل بچی اسماعیل علیه السلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل په اوله سپاره کې نو دومره بچی چې د 14 کلو عمر ته ورسېږي. ابراهیم علیه السلام په دې وخت کې 100 کلن دی او بچی د 14 کلو دی. ځکه 87 کلن کې الله بچی ورکړ، نو 100 کلن کې دا تقریبا 14 کاله جوړېږي. او ابراهیم علیه السلام 100 کلن او بچی 14 کلن. نو الله رب العزت حکم وکړ د خوب په واسطه باندې. نو ابراهیم علیه السلام خپل بچی ته وایي چې بچیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. زه خو تا په خوب کې وینم چې تا حلالوم. د پیغمبرانو خوب خو وحی وي نو ستا څه رایه ده؟ نو اسماعیل علیه السلام ورته وایي یا ابت افعل ما تؤمر، بس پلار جانه چې څه حکم درته کېدی شي په هغې عمل کړه. ستجدني ان شاء الله من الصابرین. نو ته به ما ووایې صبرناکه خلک د ښو خلکو هغه بچي هم بیا ښه خلک دي نیکان. نو ابراهیم علیه السلام خپل بچي ذبح کړ. نو دا الله رب العزت ورته وفرمایل قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین. ابراهیم خوب دې رښتیا کړ. نو ابراهیم علیه السلام ګوره د بچي محبت د الله نه وانهړو. د الله محبت په دومره غالب و. د الله دپاره بچی حلالول موږ دا قرباني چې موږ کوو د لوی اختر دا هغه سنت موږ ته پاتې دی. ابراهیم علیه السلام د الله په محبت کې خپل بچی حلال کړ. نو عزتمندو خبره مو دا کوله چې د الله محبت چې دی دا د هر څه نه بیا زیات وي. ورسره خوا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت، بیا د الله په لاره کې د جهاد سره محبت کول. الله رب العزت په سورت توبه کې یو آیات کې الله فرمایي ډېر ناشنا آیات دی. داسې آیاتونه دي چې مفسرین د هغې په باره کې لیکلي
چې دا آیات چې د انسان په بدن باندې لړزه راولي چې څوک د دې آیات په معنا او مقصد پوه شي. الله خپل نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې اے نبی علیه السلام دې خلکو ته ورته ووایه قل ان کان ورته ووایه ان کان آباؤکم که چېرته ستاسو پلاران و ابناؤکم ستاسو زامن و اخوانکم او ستاسو ورونه و ازواجکم او ستاسو بیبیانې. ازواج چې دی ښځې ته ویلی کېږي او ښځو ته خاوندان ازواج دي او خاوندانو ته ښځې. و عشیرتکم ستاسو قبیله او خاندان و اموال اقترفتموها هغه مالونه چې تاسو کسب کړي دي او ګټلي دي. و تجارت تخشون کسادها او هغه تجارت چې تاسو یېرېږئ چې هسې نه چې راباندې پاتې نه شي دا مال بیا به خرڅېږي نه اکسپایر چې ورته وایي اکسپایر نه شي دا مال یعنې تاریخ تېر نه شي. و مساکن ترضونها هغه بنګلې چې تاسو ځان لپاره جوړ کړي دي او تاسو ورسره مینه ده. احب الیکم من الله ورسوله دا تاسو له ډېر خوښ وي د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. و جهاد فی سبیله او د الله په لاره کې د جهاد کول. نو الله رب العزت فرمایي یعنې معنا دا ده چې دا 8 محبتونه په یو ډله کې واچوئ دا 3 محبتونه په بله ډله کې واچوئ. که دا 8 محبتونه درانه شول یا برابر شول دې نه شرک جوړ شو. تر څو چې بعد دا الله او رسول صلی الله علیه وسلم محبت او د جهاد محبت دا باید دروند وي او دا بله ترازو دا بل طرف باید پورته لاړ شي چې د پلار محبت دی د بچو محبت دی دا ټول دا چې د الله د محبت په خلاف باندې هېڅ نه دي. د دې وجه نه علامه اقبال یو شعر ویلی دی هغه وایي یمال دولت اصل کې هغه د آیات دا شعر اخذ کړی دی. یمال دولت دنیا یې رشته او پیوند دا مال او دولت او دنیا او دا رشته او پیوند رشته خپلولي ته ویل کېږي پیوند چې یو بل سره سړی جوړه لري یا انډیوالي لري رشته او پیوند. وایي بوتان وهم و ګمان دا ټول چې دي د وهم او د ګمان بوتان دي هغه حقیقي بوتان دي نه هغه د وهم او د ګمان بوتان دي. لا اله الا الله لا اله الا الله چې ته به دا ټول محبتونه د الله د محبت سره مینه دا د وهم او د ګمان بوتان دي دا محبتونه د دنیا وه. نو عزتمندو دا انفرادي طریقې سره دا د شرک په محبت ذکر مونږ یو اجتماعي طریقې سره علما فرمایي د شرک په محبت خبره اجتماعي طریقې سره دا د په هره ټولنه او معاشره کې د داسې یو څیز پکار وي ټولنې خلک معاشرې خلک په دې وجه باندې یو بل سره کېږي داسې یو شی وجود په ټولنه کې پکار دی. که چېرته دا محبت چې دا خلک یې راجمع کړي یو بل سره دا د الله محبت راجمع کړي وي خو دې ته ویل کېږي توحید فی المحبت. لکه موږ تاسو جومات کې الحمدلله راجمع یو موږ تاسو د دنیا مقصد نه یو راجمع کړي بلکې د الله د ذکر دپاره او د لمانځه دپاره راجمع شوي. نو که چېرته دا جوړښت د خلکو په مابین کې دا پیوند د خلکو په مابین کې دا د دنیا د دین دپاره نه وي بلکې دا د یو بل څه دپاره وي. ځینې خلک په دې راجمع وي چې ولا موږ خپل قوم یو دا قوم محبت دا قوم ولي جوړه خو دا معنا نه دی چې یو قوم دی دا به سره نه راغونډېږي نه معنا دا دی چې دا غونډېدل به د الله د محبت نه پورته نه وي دا محبت د دوی به د الله د محبت نه پورته نه وي. قوم پرستي وطن پرستي دې ته ویل کېږي نشنلیزم. وطن پرستي چې دی د دې دور چې دی تر ټولو خطرناک شي دا معنا چې زما ژوند د وطن دپاره زما مرګ د وطن دپاره نه وطن سره محبت دا پکار دی او وطن سره محبت چې دی پیغمبرانو کړی ابراهیم علیه السلام چې د خپل وطن سره محبت کړی دعا یې ورته کړې مکې معظمې ته نبي علیه السلام خپل وطن سره محبت و خو دا د وطن محبت چې کله اندازې نه پورته شي د الله د محبت سره برابر شي نو دې نه بیا شرک جوړېږي. دې ته ویل کېږي وطن پرستي. وطن پرستي ته ویل کېږي فارسي کې پرستش فارسي کې عبادت ته ویل کېږي. وطن پرستي موږ ډېر خلک وایي فلان کې وطن پرست دی فلان کې دا پرست اصل کې عبادت ته ویل کېږي فارسي. وطن پرستي معنا د وطن بندګي کول او د وطن سره د دومره مینه وي چې ستا د چا سره مینه هم د وطن دپاره وي او ستا چا سره وران هم د وطن دپاره وي دې ته ویل کېږي شرک. دا وطنیت چې دی
د دور تر ټولو خطرناک شرک دی چې خلک یې راجمع کړي موږ د فلانکي وطن یو که دا سړی سوچه مسلمان دی خو دا زما د وطن نه دی ده سره مې نفرت دی کینه دی دا زما یو پلار او د ورور نه پیدا ورور مې دی دا که کافر هم دی نو زه وایم چې دا خو زما دی که خپل مې دی ورور مې دی دا د وطن زما د وطن دی دا افغانی دی یا دا پاکستانی دی دې ته ویل کېږي شرک فی المحبت چې ته وطن مخکې ګڼې د الله د محبت ستا مینه د وطن دپاره دی ستا د دې وجې نه علامه اقبال یو شعر درته وایم بیان بس کوو علامه اقبال وایي چې اس دور میں اور ہوں میں اور ہے جام اور ہے جم اور دې زمانه کې وایي شراب هم بدل شوي دي ساقین بدل شوی دی د هر څه وایي ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور ساقی چې دی ده وایي نوې لطف و ستم نوې روش اختیار کړی دی تهذیب کے آذر نے ترشوا یا صنم اور د دې زمانې آذر ابراهیم علیه السلام پلار چې بوتان جوړو د دې زمانې آذر وایي نوي بوتان جوړ کړي هغه څه دي مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور مسلمان هم خپل حرم چې دی بل جوړ کړی دی لکه څنګه چې خانه کعبې ته خلک لمونځ کوي که نه مسلمانانو باچیان څوک سپینې ماڼۍ ته لمونځ کوي نو څوک کرملین ته لمونځ کوي د چا خدایان چې دي روسان دي د چا خدایان امریکایان نو وایي مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور مسلمان چې د خپل حرم بدل کړی دی هغه پخوانی حرم نه دی اوس څوک یو کافر ته سجده کوي څوک بل کافر وایي انتاز خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے د تازه خدایانو کې وایي تر ټولو لوی خدای چې هغه وطن دی وطن دپاره دشمني وطن دپاره دوستي دا تر ټولو لوی خدای دی چې خلک یې بندګي کوي او جو پیرهن استا ہے وہ مذهب کا کفن ہے عزتمندو نو غرض دا و چې د الله محبت چې دی نه په انفرادي ژوند کې به زموږ او ستاسو د بل چا د محبت د الله د محبت نه بل چا محبت به پورته نه شي او نه د الله د محبت سره برابر شي او نه په اجتماعي زندګۍ کې خو هر هغه څوک چې راولګېد د الله محبت نه بل شي وړاندې کوي د الله محبت سره برابر کړي نو دې بیا جوړېږي شرک المحبت